خبرې چې باید د کوروالې په وخت کې یې خپلې مېرمنې ته ونه کړئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. هغه چې کومې خبرې دي ویډیو کې راسره وګورئ. لومړی، کله چې د خپلې مېرمنې سره یو ځای کېدئ نو د بدن سره په خپله خوله مو هم کنټرول مهم دی. مېرمنې ته باید د کوروالې په وخت کې دا ډول خبرې ونه شي چې دا ځای دې ولې داسې دی او یا هم ولې داسې نشئ کولی. دا ډول خبرې د مېرمنې زړه ماتوي. دویم، ښه به دا وي چې په خپله مېرمنه هیڅ امر ونه کړئ. د کوروالې په وخت کې مېرمنې غواړي چې صرف مینه حس کړي. په دې وخت کې خپلې مېرمنې ته امر ورکول چې داسې کړه او دغسې مه کوه د اړیکې جوش کموي. دریم، د اړیکې په جریان کې د مېرمنې څخه دا ډول پوښتنې مه کوئ چې ګواکې خوند اخلي که نه. د اړیکې مخکې په دې پوه شئ چې ستاسې مېرمنې څه ډول اړیکه خوښیږي. د جنسي اړیکې په وخت کې دا ډول پوښتنې د ښځو فکر مغشوشوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.